په سودا کې لیکله ګورې آیات مبارکه خدا ده چې که په پور سودا وه نو په سره لیکه او د دغه نه مه ستړي کېږئ که لږ روپۍ وي که ډېر روپۍ وي ولې آینده کې د شهادت یادوله ښه پکې راځي انکار منکار سلسله نه پکې راځي که نه و کاتب نه پیدا کېدو نو بیا ګراو او د آیت مدینه چې ده اوس ګراو نشته نغده سودا ده نغده خو په نغده سودا کې لیکل سره کې هم بهتره ده د په ما باندې شی خرڅ کړو بل ورور یې راغی ما سره شی ولید چې دا د ما نه غلا کړی ده دا خو دې موږ ته دا دې کومه نه کړو جنجال راځي که نه راځي ته به لیکل ورکوې دغه ته دا یې چیټ ده دغه د دغه نه مې اخیستی ده دا دوکاندارانو اکثره نن سبا بیل رواج ده که نه ده چې ورکوي خو دا یې د غرض دپاره دا توثیق ده که نه چې تا اوس شی اخیستی د دوکاندار نه بل سړي دعوا در باندې وکړه چې دا دې د ما نه غلا کړی ته به بیل ور وښیې چې دغه دی دغه نه مې اخیستی دا لیکل په دغه کې هم شته اوس حضرت پیغمبر علیه السلام سودا کړې ده عطا ابن خالد ظاهره دی ورته چې زه هغه خطر وښیم چې ما او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سودا کړې سره لیکلې مې دي خو په دغه الفاظو کې داسې دي چې دا هغه څه دي چې حضرت عطا اخیستي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غلام یې تر اخیسته یا یې مینځه تر اخیستې ده ده اخیستې دي بعضې روایتونه دا معلومیږي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر اخیستې وی ده نه خو لیکن تعارض نشته ولې د شرا او د بیع لفظ یو د بل په معنا اطلاق کیږي نو یا عدا اخیستې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستې خو د شرا اطلاق وای په دواړو باندې کیږي اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا خپل حق خرڅول چې هغه د هدایت ته دلالت ځان ته قبلول د دغه هم تعبیر په شرع کیږي په اخیستلو هم کیږي اوس سودا سره کړې په سودا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورسره لیکلي دي دا سودا ده لا ضاء نه په دغه مبیعه کې پټ عیب شته ولا غائلته نه په دغه کې دوکه شته چې پردی مال وي چې سبا مستحق پیدا شي ولا خبثته نه حرمت شته پکې بیع د مسلمان د مسلمان سره نو دا معنی مسلمان به د مسلمان سره دوکه نه کوي نه به د مبیع عیب پټوي نه به پردی شی خرڅوي نه به په بله نوعه په هغه کې حرمت و فساد وي پکې نو لیکل هم سره کړی شي